راشد خان د افغانستان د کرکټ ټیم یو داسې کلاړی دی چې د خپل ټیلنټ په دم باندې د افغانستان کرکټ ټیم دنیا ته مخه ته داسې راوسته چې هغه ناقابل یقین دی. دوستانو د داسې ریکارډونو جوړ کړي دي چې د افغانستان نورو کلاړانو یقین هم نه و. افغانستان او د افغانستان کرکټ ټیم چې څه طریقې سره دا ټیم مخه ته وړي دي او څومره مهنتونه کړي دي هغه واقعیت چې د یو ښه تعریف لایق دي. د کرکټ په هغه وخت کې شروع کله چې دی په پاکستان کې مهاجر خو هغې نه وروسته دی خپل وطن ته رالی او دلته کرکټ شروع کړ. په دغه حالاتو کې په افغانستان کې په کرکټ باندې پابندي وه ځکه طالبانو او امریکا جنګ و، خو د دې نه وروسته په 2000 کې بیا د کرکټ باندې پابندي ختمه شو او کرکټ شروع شو. نو په دغه وخت کې د افغانستان یوت دا فیصله وکړه چې دی به خپل د کرکټ ټیم جوړوي. دی چې کله کرکټ ټیم جوړ کړ نو دی ډیر زیات ښه میچونه وکړه او ډیرې ښې مقابلې وکړې او ډیر زر دی مخې ته لاړه. د دی د ښه پرفارمنس د وجې نه دی صرف په ICC کې نه بلکې اوس غټو ټیمونو سره دی لوبیږي او مقابله کوي. نو په دې وجه باندې نن موږ په دې ویډیو کې د افغانستان کرکټ ټیم یو کلاړي چې راشد خان نومیږي د هغې په باره کې ښکلي معلومات راوړي چې دی څنګه انټرنیشنل ټیمونو کې مشهور شو. راشد خان چې د دې خپل پوره نوم راشد خان ارمان دی چې د دې پیدایش 6 سپتمبر 1998 کې په ننګرهار کې شوی دی چې ننګرهار د کابل نه تقریبا 1.5 کیلومتره لرې دی. لیکن د پیدایش نه څه وخت بعد په افغانستان کې د امریکا او طالبانو جنگ شروع شو چې په دې وجه باندې دا د خپل کورنۍ سره لاړ پاکستان ته او هلته خپل ژوند زندگی شروع کړه. د څه وخت نه پس هغه خپل کورنۍ بیرته پرېښوسته افغانستان ته رالی چې دلته خپل تعلیم شروع کړه او بیا همداسې دې سره سره د کرکټ هم ډیر شوق دی لره. د خپل د ماشومتوب د کرکټ قصه راشد خان داسې کوي چې زما په کرکټرانو کې په بیټینګ کې سچن ټنډولکر بیټینګ خوښو او په بالینګ کې همداسې انیل کومبلې او ورسره د شهید افریدي سټایل خوښو چې هغې په طریقه باندې به ما اکثره بالینګ کوو. دی وایي چې زما د سپین بال سره ډیر زیات شوق و او د راشد خان دا فیصله وکړه چې زه به خپل لایف د کرکټ په ذریعه باندې داسې فټ کوم. نو په دې وجه د په لیګ سپین باندې په 2012 کې ډومېسټک میچونه شروع کړل چې د هغې وجې نه د افغانستان کرکټ بورډ دا ډیر ښه وپېژانده. په همدې وجه په 2015 کې راشد خان ته د افغانستان کرکټ بورډ د طرفه په یو ون ډے میچ او په یو T20 میچ کې داسې موقع ورکړې شوه د زمبابوې خلاف چې هغه ډیر ښه پرفارمنس وکړ. د لیګ سپین سره په 13 کلنۍ کې اولنې فست کلاس میچ په بیزوبۍ کې د انګلند لاینز سره دلته د ولوبو چې په 9 دسمبر 2014 کې د په 2 ویننګزو کې 12 وکټې واخیستې او داسې په بیټینګ کې 3 رنز وکړل چې دا نړۍ ته ځان شو کو. نو په دې وجه باندې پر روان سیزن IPL میچونو کې د حیدرآباد ټیم راشد خان په 4 کروڑه روپۍ باندې خپل ټیم د پاره واخسته او د سره یو بل افغان کلاړي چې هغه محمد نبی نوبیږي هغه هم دغه سه هم په دې IPL کې حصہ واخست. او یو بل جالبه خبره درته دا هم وکم چې دا دوه کلاړین د افغانستان اولنی کلاړین چې دی په IPL کې ولوبېدل چې د دې دوه کلاړینو په وجه باندې د افغانستان کرکټ ټیم نوم په دنیا کې ډیر زیات مشهور شو او خلک د دې مینوال هم جوړ شو. په دې IPL کې په 14 میچونو کې راشد خان 19 وکټې واخیستې چې شپږم نمبر کلاړي شو او همدارنګه د سنرایز حیدرآباد ټیم ته دا ثابته کړه چې د خپلې پیسې په خراب ځای نه دي لګولې. او په دې کال کې د PCL میچونو کې هم راشد خان ته حصہ ورکړل شو چې دا د کوټې د ټیم طرفه ولوبېده. صرف IPL او PCL نه بلکې راشد خان ته په بیگ باش میچونو کې هم موقع ورکړل شو ولوبېد. دې سره سره دوستانو راشد خان د افغانستان کرکټ ټیم یو داسې واحد کلاړي دی چې د په یو T20 میچ کې 15 وکټې اخیستي او همداسې په یو ون ډے میچ کې د 9 وکټې هم اخیستي او په ټیسټ کیریر کې د په یو ټیسټ میچ کې تقریبا 10 وکټې او ورسره 50 رنزونه هم کړي چې اول نمبر کلاړي دی د افغانستان. او دې سره سره د کرکټ په کیریر کې راشد خان د ICC د طرفه اولنې داسې سپینر بالر دی چې د په ډیر کم عمر کې اول رینکینګ ترلاسه کړ او خپل ټیم د پاره ډیر زیات مهنت شروع کړ. همدا وجه وا چې د 2019 کې افغانستان کرکټ بورډ د ته په 3 فارمیټونو 20 ون ډے او ټیسټ په دې کې د کپتانۍ آفر وکړ. په هغه وخت کې د کال 2019 د T20 ورلد کپ وخت چې هغه ډیره غټه ذمہواري و نو په دې وجه باندې په دې ورلد کپ په کاتو سره بیا د کپتانۍ نه لري کړی شو او د دې په ځای باندې اصغر افغان د افغانستان کرکټ ټیم کپټن وټاکل شو.
او بیا په 2021م په دې کال کې د بیا د کپتانۍ موقع ورکړې شو د کرکټ بورډ د طرفه، خو ولې د ځینې د سکواډ مشکل لره چې په هغې وجه باندې راشد خان د کپتانۍ نه انکار وکړو. زما په خیال دا فیصله د بالکل ښه وه، ځکه چې د کپتانۍ په ځای دی باید په خپل بالینګ سکیل باندې ډېره زیاته توجه وکړي چې پرفارمنس یې په خپل ځای پاتې شي. نو دوستانو، دا د راشد خان په باره کې معلومات، تاسو موږ ته کمنټ کې هر څه د باره کې ویلی شئ، او که د کم بل انټرنیشنل کلاړي په باره کې تاسو معلومات غواړئ نو موږ ته کمنټ کې ووایئ.